کله چې هغې ګتسمني نومې ځای ته ورسېدل نو عیسی خپلو موریدانو ته وفرمایل تر څو چې زه دوا کوم تاسو دلته کښېنئ او هغه بیا د ځان سره پطرس یعقوب او یوحنا بوتلل نو ډېر غمجن شو او پریشاني پرې راغله او هغې ته یې وفرمایل چې زما زړه د غمه چوي او مرګ ته نږدې شوی یم دلته ایسار شي او ما سره بیدار اوسئ بیا هغه یو څو قدمه لاړو او په ځمکه پړمخې پرېوته او دا دوا یې وغوښته که دا کیدی شي نو دا سخت وخت دې له ما نه لرې کړی شي هغه وفرمایل ابا یعنی پلاره ستا دپاره هر څه ممکن دي دا د تکلیف پیاله زما نه اخوا کا خو زما مرضي نه بلکې ستا مرضي دې پوره شي هغه واپس راغلو او هغې یې اوده وموندل نو هغه پطرس ته وفرمایل شمعونه اوده یې سو ولې تاسو ما سره یوه ګنټه قدرې هم بیدار نه شوی پاتې کېدی بیدار شئ او دوا وکړئ چې د ازمیښت په وخت ناکامه نه شئ ځکه چې روح خو تیار دی خو بدن کمزوری دی یو ځل بیا هغه لاړه او هماغه شان دوا یې غوښته چې یو ځل بیا هغه واپس راغلو نو هغې یې اوده وموندل ځکه چې د هغې سترګې درنې شوې وې او هغې په دې نه پوهېدل چې هغه ته څه جواب ورکړي دریم ځل هغه راغلو او ورته یې وفرمایل چې ولې تاسو له هغه شانو دی هغه شان له آرام کوئ بس هغه وخت راغلو چې ابن آدم د ګناهګارانو لاسونو ته وسپارلی شي پاسئ ځئ چې ځو زما مخبر نږدې راغلی دی عیسی چې لا خبرې کولې نو سمدستي یهودا چې په 12 موریدانو کې یو راغلو او هغه سره ډېر خلک چې تورې او کوتکې په لاسو راښکاره شول هغې مشرانو امامانو د شرع عالمانو او ولسي مشرانو را لیږلي جاسوس هغې ته دا نښه ښودلې وه څوک چې زه ښکل کم هم هغه دی وینیسئ او د ځان سره یې په حفاظت بوځئ کله چې دی هغه ځای ته راورسېدو نو هغه سمدستي ور وړاندې شو او عیسی ته وویل استاذه او ښکلې ښه بیا هغوی عیسی ونیولو او ګرفتار یې کو په هغه خلکو کې چې ولاړو یو کس خپله توره راوایستله او د مشر امام په نوکر یې ګزار وکړو او د هغه غوږ یې پرې کړو بیا عیسی وفرمایل ولې تاسو ما ډاکو ګڼئ چې د تورو او کوتکو سره زما په نیولو پسې راغلي یې زه هر ورځ تاسو سره د خدای په کور کې وم او تعلیم مې ورکولو خو تاسو ما له لاس نه راوړلو خو دا ځکه وشول چې د نبیانو صحیفې پوره شي نو بیا ټولو موریدانو هغه یوازې پرېښودو او ترې وتښتېدل څوک چې ورسره و په هغوی کې یو ځوان و چې د کتان د څادر نه یې لنګ وښلی و هغې د نیولو کوشش وکړو خو هغه د کتان څادر پرېښودلو او له غړو تښتېدلو